شمزه یا ستون فقرات د بدن نیغه ساتونکې قوه ده. آیا پوهېدئ ډېر داسې حیوانات هم شته چې شمزه نه لري؟ په اټکلي ډول د ځمکې 95 سلنه حیوانات همدغه بې شمزه حیوانات دي. سلامونه، وخت مو په خیر درنو کانکوریانو. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. د بیولوژي کانکور په اوسنۍ خپرونه کې به بې شمزه حیوانات او د هغوی له ډلې څخه د اغزي پوټکو فایلم یا فایلم اکانودرماتا له خیره سره ولولو. تاسو هم مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ. بې شمزه حیوانات هغه حیوانات دي چې شمزه او شوکي نښه نه لري. په دغه حیواناتو کې د اعصابو ریښتې په مستقیم ډول د عصبي کنټرول له مرکز څخه د بدن ټولو برخو ته خپریږي. په بې شمزه حیواناتو کې 3 ډوله تناظر لیدل کیږي. 2 اړخیزه تناظر یا بایلاترال سیمټریک، شایي تناظر یا رادیل سیمټریک، پرته له تناظره یا اسیمټریک. 2 اړخیز تناظر په دې معنی دی چې د حیوان بدن د یو خط په امتداد په 2 نسبتاً مساوي برخو ویشل کېدای شي. د بیلګې په توګه پتنګ، چینجي او اوبړی یا حلزون. 2یم ډول شعاعي یا 5 اړخیز تناظر دی. هغه موجودات چې دا ډول تناظر لري د بدن غړي یې داسې ویشل شوي چې بدن یې له 5 بېلابېلو اړخونو کېدای شي په 2 مساوي برخو وویشل شي. د بیلګې په توګه بحري ستوری 5 اړخیز تناظر لري او د هرو 5 لوریو څخه یې چې په پام کې ونیسو بدن یې کېدای شي په 2 مساوي برخو وویشل شي. 3م، د ځینو موجوداتو بدن ثابت شکل نه لري او له هیڅ لوري په 2 مساوي برخو نشي ویشل کېدای، نو ځکه ورته پرته له تناظره حیوانات وایي، لکه اسفنجونه. په مخکینی لوست کې مو لوستي وو چې بې شمزه حیوانات په 8 فایلمونو ویشل شوي دي چې له ځینو یې په کانکور کې پوښتنې نه راځي، نو ځکه یې نه تشریح کوو. نو راځئ د اغزي پوټکو فایلم یا فایلم اکانودرماتا څخه یې پیل کړو او وګورو چې څه ځانګړتیاوې لري. اکاینودرماتا یونانی لفظ دی چې اکاینو د اغزي او درم د پوستکي په معنا دی. دا چې د دغو حیواناتو پوستکی اغزي لرونکی دی د اغزي پوټکو په نامه یادیږي. د دغه موجوداتو په بدن کې اغزي ساتونکي غړي دي چې له کلسیم کاربونیت څخه جوړ شوي دي. د دغه فایلم ټول موجودات اوبیز دي. اغزي پوټکي په 15 ټولګیو ویشل شوي دي. د دغو حیواناتو بیلګې برایټل سټار، سمندري بادرنګ، سمندري ستوري او سمندري لاله دي. د اغزي پوټکو ځینې ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. اغزي پوټکي د لاروا په پړاو کې 2 اړخیز تناظر لري، خو کله چې بلوغ ته ورسي 5 اړخیز یا شعاعي تناظر خپلوي، ځکه چې د ودې په جریان کې یې بڼه بدلیږي، یعنی استحاله ترسره کوي. اغزي پوټکي داخلي سکلیټ لري چې له کلسیم کاربونیت څخه جوړ دی. دوی د ټیوب ډوله پښو په ملتیا حرکت کوي. دغه موجودات بشپړ هضمي سیستم لري، خو عصبي سیستم یې ځانګړی سر او مغزه نه لري. اغزي پوټکي په دوراني سیستم کې وینه نه لري او د بدن د اړتیا وړ مواد د اوبو لیږدونې سیستم په ملتیا لیږدوي. په اغزي پوټکو کې مذکر او مؤنث جنس جلا دی. ډیره یې هګۍ اچوونکي حیوانات دي. د یادونې وړ د ځینې بچي زیږونکي هم دي او ډیر کم یې په غیر جنسي ډول تکثر کوي. اغزي پوټکي د بیا ځلې رغیدنې یا ریجنریشن په ډول د غیر زوجي تکثر وړتیا هم لري. لاندې کومه ځانګړنه په اغزي پوټکو پورې تړاو نه لري؟ 1. 5 اړخیز تناظر لري. 2. استحاله یا د بڼې بدلون لري. 3. په وچه کې ژوند کوي. 4. داخلي سکلیټ لري. اوس هم راځئ د سمندري ستوري په هکله ولولو. سمندري ستوري د اغزي پوټکو او اوبیزو حیواناتو له ډلې دي چې په سمندرونو کې د ډبرو چاپیره او د اوبو دننه ژوند کوي. د بدن جوړښت یې ستوري ته ورته دی چې شعاعي تناظر او د اوبو لیږدونې سیستم لري. په مرکز کې د بدن مرکزي حلقې په نامه جوړښت لري
چې د بدن غړي او سیستمونه یې د همغې حلقې په دوام واقع او د بدن نور برخو ته خپاره شوي دي. سمندري ستوري خارجي القا لري. سمندري ستوري د بېشمزیو حیواناتو په کوم فایلم پورې اړوند دي؟ 1. پاسته بدني 2. اغزي پوټکي 3. مفصلیه حیوانات 4. هیڅ یو. په اغزي پوټکو کې تناظر په کوم ډول دی؟ 1. یو اړخیز 2. دوه اړخیز 3. شعاعي 4. تناظر نه لري. اغزي پوټکي کوم ډول سکلیټ لري؟ 1. داخلي سکلیټ 2. خارجي سکلیټ 3. داخلي او خارجي سکلیټ 4. سکلیټ نه لري. کانکوري ټکي. بېشمزی حیوانات هغه حیوانات دي چې هډوکي او شمزۍ نه لري. تناظر په بېشمزیو حیواناتو کې په 3 ډوله دی: 2 اړخیز تناظر، شعاعي تناظر او پرته له تناظره. سمندري بادرنګ او سمندري ستوري د اغزي پوټکو له استازو څخه شمیرل کیږي. اغزي پوټکي وینه نه لري، همدارنګه ځانګړی سر او مغزه هم پکې شتون نه لري. د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو پر لوی خدای سپارم. ښې چارې.